او ژوند څه دی بس د خوبه پاسېدل دی او مرګی دی ژوند څه دی بس د خوبه پاسېدل دی او مرګی دی یو ګیټ کې یم د واورې اوبه کېږم او خاندم. ډېر ښه دی یار بیا ووایه دا ډېره مهرباني. ستړی مه شئ درنو لیدونکو علي تنها یم پروګرام ادبي ستوري باوري یم چې روغ جوړ به یې. قدرمنو کتونکو ادبي ستوري پروګرام مو نن یو ښکلي شاعر یو زلمی شاعر فقام ولس مین ملګري مجیب زلمی را سره مېلمه دی چې د مردان اوسېدونکی مجیب پروګرام کې تسلیم شي وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه علي تنها صاحب. مننه ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه. مجیب صاحب پوښتنې نه کوم ځکه چې وخت مختصر دی خواږه شعرونه به درنه اورو. ټیک د جی ولې نه خو د دې جان محمد جاني صاحب ډېره زیاته مننه کوم د دې ځای ته دعوت یې هم راکړی و مېلمانه شوي وو ډېره مننه کوم د دې او بالکل منظر صاحب وایي ما پکې یاد کا نو خپل استاد ته شاګرد خو د منظر تېر شوی یې که نه بالکل جي نه تېر نه یم اوس خو ایله د دې شاګردۍ سمه ده دا راته ووایه صرف یو تپوس درنه کومه چې شاعري مو د کله راهسې شروع کړې ده؟ یاره زما یو وخت خو ډېر وشوه خو اوس چې دی نو د منظر صاحب په شاګردۍ کې مې درېیمه میاشت ده. ښه درېیمه میاشت او جي او بس داسې دا کتاب مې پکې ور مکمل کړو په دریو میاشتو کې. ښه دریو میاشتو ماشاءالله اوس به د شاعرۍ نه د دریو میاشتو اندازه وشي. راځه ډېره مهرباني. نو خپل استاد صاحب ته دا غزل ډالې کوم منظر صاحب ته چې په یو کاته بیخي مې کړه رنځور په ژوندانه. په یو کاته بیخي مې کړه رنځور په ژوندانه پوره که د قاتل حسن دستور په ژوندانه. د مرګ نه بس یقین مې نشي ستا شراب به اوس کم. د مرګ نه بس یقین مې نشي ستا شراب به اوس کم نصیب مې کړي اوبه اوبه انګور په ژوندانه. او ته وایې زه د رزق ذمهوار یم خو بیا هم ته وایې زه د رزق ذمهوار یم خو بیا هم په غلا د ټوک روټۍ مې کړې مجبور په ژوندانه. ډېر ښکلی دی بیا وایه دا ډېره مهرباني. ته وایې زه د رزق ذمهوار یم خو بیا هم په غلا د ټوک روټۍ مې کړې مجبور په ژوندانه. جنت د مرګ نه پس دی خو زما وطن ته راشه. جنت د مرګ نه پس دی خو زما وطن ته راشه. جنت به وخت ته ووینې ضرور په ژوندانه. او د وخت ملا ته وایه چې اوس دار ورپسې راوړه. د وخت ملا ته وایه چې اوس دار ورپسې راوړه. پوه شوی دی کافر منصور په ژوندانه. او کشمیر دی خدای په هغه جهان شین لکه واښه کړي. جاني صاحب ته راکړی ډالۍ ده چې کشمیر دی خدای په هغه جهان شین لکه واښه کړي. غوپه و په سرو وینو کې تک سور په ژوندانه. او احساس چې ټیټې سترګې په محشر کې راولې احساس چې ټیټې سترګې په محشر کې راولې خدای مونږ کې راولې شعور په ژوندانه. او په پوزه دې پیزوان سموي غوږو کې والې زلمی دې کړو د خپل حسن مزدور په ژوندانه. زلمی دې کړو د خپل حسن مزدور په ژوندانه. ډېر ښه دی. زلمي صاحب زه نه وایم چې تاسو درې میاشتې شاعري شروع کړې ده. زما په خیال چې تاسو پیدا شوی تاسو سره شاعري راغلې ده. بس څومره چې بس تاسو په خبره پوه شوی لیک مو شروع کړی دی. زه د وخت سره مې ډېر زیات شوق دی او بل مطالعه او تاریخ چې دونه وخت نه خو مې ډېر زیات لکه کوشش کوم چې سټډي کوم که په کلاس کې ناست یم که د فزیکس پیریډ هم پکې زه تاریخ مطالعه به کوم د هغې چې دی نو بس دغه ریزلټ دی چې په شاعرۍ کې کوشش کوم چې څه سبق پکې تاریخي پکې که نه بالکل جی سمه ده. د روایتي خبرونو را تېرېږم د جان محمد جاني صاحب فرمایش هم پوره کې غزل به درنه اورو. بالکل جی ډېره مننه. او جاني صاحب دا غزل وختي مې ورته ویلو نو اوس وایي چې ما دا غزل بیا ووایه ډېر مې خوښ شوی. نو هیله لرم چې د دې به هم خوښ شي د مینهوالو چې د لوږې راغورځېږم رپېږم او خاندم. د لوږې راغورځېږم رپېږم او خاندم په اور وجود کې تنده د کړېږم او خاندم. او ستا یاد مې په وجود باندې وینه دی اخته کړې. ستا یاد مې په وجود باندې وینه دی اخته کړې. خوږېږم تویېږم سوځېږم او خاندم. او ژوند څه دی بس د خوبه پاسېدل دی او مرګی دی. ژوند څه دی بس د خوبه پاسېدل دی او مرګی دی. یو ګیټ کې یم د واورې اوبه کېږم او خاندم. ډېر ښه دی یار بیا ووایه دا ډېره مهرباني. ژوند څه دی بس د خوبه پاسېدل دی او مرګی دی. یو ګیټ کې یم د واورې اوبه کېږم او خاندم. پښتون یم بې وزرو شان مرغۍ یم نړۍ کې. پښتون یم بې وزرو شان مرغۍ یم نړۍ کې. غورځېږم بیا پاسېږم بیا غورځېږم او خاندم. او نشه مې ستا د سترګو سر ته وخته جانانه. نشه مې ستا د سترګو سر ته وخته جانانه. کعبې نه چې طواف کوم ګډېږم او خاندم. او ملګرو ګستاخي نه د بس حد د شرافت دی.
ملګرو ګستاخي نه د بس حد د شرافت دی ولاړ یم د چا مخې ته شرمېږم او خاندم او یوسف نه یم نو څوک یم زما صبر ته خو ګوره یوسف نه یم نو څوک یم زما صبر ته خو ګوره بازار ته دې راغلی یم خرڅېږم او خاندم او رد کېږم به لاچاره یم غریبه یم اسمان ته رد کېږم به لاچاره یم غریبه یم اسمان ته دعا یم د سپورو شونډو خېږم او خاندم او زلمیه مات کنډول کې سډیوه یم ژوندالله زلمیه مات کنډول کې سډیوه یم ژوندالله کږه وږه رڼا کوم بلیږم او خاندم کږه وږه رڼا کوم بلیږم او خاندم. ډېر ښه دی زلمیه یو غزل به درنه بل اورم بیا پروګرام راټولوم. ډېره مننه چې ډېره مننه ډېره مهرباني. تاسو یو شعر یو غزل هم داسې نه دی چې هغه مینوال به یې نه خوښوي یا زه پرې مین نه یم داسې نه شي کېدی. ډېره مننه مننه ستاسو نه هم. نو غزل داسې دی چې زما د ځان نه راته ولې ته خپل ځان جوړ کړې زما د ځان نه راته ولې ته خپل ځان جوړ کړې د یو بېوسه بوت نه سې شاه جهان جوړ کړې ستا چې څوک خوښ شي د تختې نه یې په تخت کې نه وي ستا چې څوک خوښ شي د تختې نه یې په تخت کې نه وي د څو تورمخو ټپوسانو نه بازان جوړ کړې. ډېر ښکلی دی بیا ووایه دا شعر. ډېره مهرباني. ستا چې څوک خوښ شي د تختې نه یې په تخت کې نه وي د څو تورمخو ټپوسانو نه بازان جوړ کړې مندر جومات او د ګرجې ورته تالي ووښې مندر جومات او د ګرجې ورته تالي ووښې ربه په ځمکه ته د هر چا نه انسان جوړ کړې او په تلاوت یې ملا ولې پابندي لګوي په تلاوت یې ملا ولې پابندي لګوي د یار د مخ نه خو په خپله ته قرآن جوړ کړې په یو نظر مې قتلوي او په بل ژوند راکوي. زما یو ملګری دی کزن مې د حسن نوم دی حسن ته دا شعر ډالۍ کوم چې په یو نظر مې قتلوي او په بل ژوند راکوي څه عجیبه کار دی قاتل لا ته درمان جوړ کړې. ډېر ښکلی دی ډېره مهرباني. او زما یوه مور ستا او یا میندونه زیاته مینه زما یوه مور ستا او یا میندونه زیاته مینه بیا د دوزخ دپاره څرنګه شیطان جوړ کړې. مننه ډېره مهرباني. زما یوه مور ستا او یا میندونه زیاته مینه بیا د دوزخ دپاره څرنګه شیطان جوړ کړې. وې ګناه خو ما کړې ده زه یم مستحق د زندان ګناه خو ما کړې ده زه یم مستحق د زندان د زندان څه ګناه چې ته ترېنه زندان جوړ کړې. او اسینا الته می کافر کړي جام په لاس زلمیا اسینا الته کې د دې دور مولیان جوړ کړي زما د ځان راته ولې ته خپل ځان جوړ کړي ته یو بېوسه بوت نه سې شاه جهان جوړ کړي. ډېر زیات ښکلی زلمیا پروګرام راټولوم په اخره کې څه میسیج څه پیغام لرئ پښتنو ته؟ زما یاره دقه یو پیغام دی چې کم کسان د شهرت لپاره شاعري کوي که نه او د شوق نه دې ته زه مینت کوم چې داسې مه کوئ. جی شهرت د حاصلولو لپاره نور هم بلاشي طریقې دي دا ګاډ ګفټ وي د الله طرفه وي که نه ضروري نه ده چې هر انسان د شهرت صرف په شاعرۍ باندې حاصل کړي که نه. بس زما یو ریکویسټ دی دا ټولو ملګرو ته چې څومره هم دا نوي کړلې خو د ادب ته نقصان رسوي که نه دې کوشش وکړي چې لږ ځان دې راټول کړي. سمه ده. شهرت لپاره بلا شی لارې شته نورې. سمه ده. ډېر ښکلی میسیج او ډېر ښکلی پیغام. هیله مند یم چې پښتانه به دې انشاءالله په لار به شي د دغه میسیج سره. زلمیه ستا نه ډېره مننه چې وخت دې راکړه قدر دې وبخښه ستا مننه. جی قدرمنو کتونکو مجیب زلمی مو واورېده یقینا چې عمر یې کم دی خو شاعري د دې د عمر نه ډېره زیاته ده. انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم. تر دغه دمه ورکړئ خپل کوربه علي تنها له اجازت هر چېرته چې ښه ادبات بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان.